وګوره ډاکټر ته له نهه ګوتې سره یو ځای عملیات خونې ته راغله وروسته ماسک لرونکي کسان راغلل ته او دا یې بېهوشه کړی نور دې هسې هم څه په یاد نه دي سمه ده داسې به کوئ هیله کوم زما مسلکي ژوند مه تباه کوئ ته هم د مړي په څېر ځان وغورځوه پام چې غږ دې پورته نه کړي راځئ چې ځو د وتلو لپاره ځان مړ کولی هم شم عاقفه ته دهلیز کنټرول کړه څوک نشته راځئ چې ځو امر صاحب 4 دقیقې وخت لرو باید دننه ورشو زر کوه د ریموټ کنټرول بم نه دی سمه ده زه د اله ګله وم سمه ده موبایل مې انتن پیدا کړ راځه چې له دې ځای نه لاړ شو هله ورځه ډېره ناوخته د ښوونځی رخصت شو بم خونسا کوونکي ته زنګ وهم کیدای شي راسره مرسته وکړي حسنه دلته راشه همدا اوس هغه ماشومان له دې ځای لرې کړه هله زر کوه نو حاله مخکې مرحله دننه لاړ شئ زر کوئ ماشومان هم دننه بوځئ زر کوئ هله راځه دې خوا ماشومان هم در سره واخله ځئ ماشومان آفرین شاباس ځئ دا لفت څه شو زر کوئ راځئ زر کوئ صبر وکئ تاسې لاندې ځئ زه هم در سره ځم یو لینی سور دی او بلی شین کوم یو یې پرې کړم ایوا ماشومان منډه کا حسنه دا لاوډ سپیکر ماته راکړه حسنه دا ماشومان لرې کړه ماشومانو ټول ارامه اوسئ او دننه لاړ شئ پام کوئ مه وارخطا کېږئ په ارامۍ سره دننه لاړ شئ هله زر کوئ ماشومانو سور لین به ترې سره نښتې دواړه یو بل سره نښتې دي نیازی مخابرو کار پایل که امر صاحب ته خبر ورکړه چې مرحله ګل سوې ده پوه شوئ هر سوی مو د چې ماسک مو لرې کړئ په د سړي څه شوی ځئ مړ سوی ولې مړ سوی ناروغ و خدای دې وبخي تاسې ماته څه راکړي دا خو راژوندی سو نه ګوتای دی غواړې ژوندی پاتې شې ښه نو غږ دې ونه باسې مخکې شه کوم یو یې پرې کړم ووایه چې پرې کړم څنګه څه نشي کولی ماشومانو ټول دننه لاړ شئ نه کېږي شاوخوا ته ماشومان دي هله زر کوئ څه وشول امر صاحب اوس موږ باید یو کار وکړو یا سور یا هم شین لین پرې کوو څه ته په تمه یو پرې کوو یې خدای ته پناه وړه او پرې کوو یې بام به اوس چاودنه وکړي حاله بیړه وکړه د څه شي بام دی شین لین پرې کوو صبر وکړه امر صاحب څه شوي
شین د خیر نښه نه ده امر صاحب. ولې؟ درانه سترګې هم شنې دي، یعنې د خیر نښه نه ده. لیونتوب مه کوه مامدوها. سمه ده، نو ځم سورلین پرې کوه. دا هم د خیر نښه نه ده. هغه څنګه؟ زما خو د فنر لوبډله خوښیږي. زر کوئ. دې خواته ورو وکراره ارامه سماده وشو. ډېر وخت نه دی پاتې، مخکې د ممچاودنې باید لاړ شو. سمه ده. حالی راځئ چې لاړ شو. پورته شا کېږه. بیا څه وشول امر صاحب؟ نه پوهېږم، هېڅ مې زړه ونه شو. ته ولې دلته ناست یې؟ ځه لاړ شه. نه کېږي امر صاحب، نه کېږي. تاسې غواړئ شاهي چې یو زه درپسې ویر ونیسم، تر پایه پورې به یو ځای اوسو. وروستی لسن یې پاتې دي امر صاحب. پوهېږې چې څه کوو که نه؟ هو پوهېږم. په خدای توکل کوو. حق لرئ امر صاحب. سمه ده. خدایا تا ته د نږدې بندګانو په درانه وي، موږ سره مرسته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. مرسته وکړه خدایا. خدایا ډېر شکر دی. ولې که مسلمان یم. ارام اوسه مامدوها، تر اوسه نه یو مړه شوي. امر صاحب اوس هم ټول ځان مو یوه ټوټه ده. ښه ځای ته مو پناه ویوړه. وګوره خدای موږ وساتلو. ډېر شکر، ډېر شکر. هېچا ته زیان ونه رسېد. امیر صاحب تاسې ښه یئ؟ ښه یو نیازي. ښه یو. نهه ګوتې له عملیات نه راوتلې. اوس به یې وګورم امیر صاحب. وروره ته ښه یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي؟ ناروغ خو به نه یې؟ زه چېرته یم؟ سر مې هیله کومه خوسې کوي. ما خو نه یې نیولی. وروره ته څه وایې؟ آی وای بم دی. نجیب امر ته باید هم د اوس خبر ورکړم. الله الله ده ته وګوره، هېڅ په سړیتوب نه پوهېږي. مننه امیر صاحب، موږ ډېر هیله ډار کوم شوي زموږ وو. دنده همدا ده. مننه تاسې ته هم. حالی ماشومانو خپلو کورونو ته لاړ شئ، زر کوئ. دا بم به چا دلته ایښې وي مامدوها؟ هغه کسان چې غواړي نه ګوتی ووژني هماغو به ایښی. امر صاحب، امر صاحب بم دی. ستا ملګری هم راغی. امر صاحب صبر وکړه، صبر وکړه. ته پته څه وایې؟ داسې شي بم دی. امر صاحب بم ایښی دی. هو ایښی و. ښه یعنې پیدا مو که هغه کسان به مو هم نیولي وي که نه؟ کوم کسان؟ هغه کسان چې نهه ګوته یې وتښتاوه. ته څه وایې؟ ته چا وتښتاوه؟ امیر صاحب نهه ګوته نشته، تښتولی دی. درې کسانو هغه ځان سره وتښتاوه. زه یې هم په سر وهلم او بېهوشه شوم. ته څه وایې هلکه؟ چا وتښتاوه؟ نه پوهېږم، فکر کوم امبولانس ته یې ویوړ. ټولو ته به ریشخند شو. هغه کس یې زموږ د سترګو په وړاندې وتښتوه. ستاسې دا خندا ماته اشنا ښکاري. تاسې کوم کار کړی چې موږ پرې خبر نه یو؟ عاطفه منډه که جی پی ایس راوړه. سمه ده. نیازي ارامه اوسه. وایي د صبر مې وتل خوږه وي. موږ صبر کوو تر څو خوږه میوه وخورو. یعنې دا چې د نهه ګوتې په لاسبند کې یوه څارونکې آله شته ده. وای امیر صاحب تا نه باید خلک به ډار شي. راځه مامدو چې لاړ شو. تاسو هم ډېر پام کوو. زموږ د خبر په تمه اوسئ. لږ مخکې لارې دوه کېږي، ته بیا ښي خواته تاو شه.
چیرته ځو؟ او دومره کم عقل یم چې درته وایم چیرته ځو پیکاسه. که زه دا خبره درته وایم چې چیرته ځو، یعنې که د هغې کتابچې ځای در وښیم، پوهېږم چې هماغه شیبه به ما لاندې وغورځوئ. لږ څه نور هم باید صبر وکړئ. هغه کتابچه ولې دومره مهمه ده؟ باور وکړه زه خو هېڅ پوه نه شوم. که د پولیسو یا رسنیو لاسته ورشي زموږ مبارزې ته به زیان ورسیږي او غلط مفهوم به واخلي او زموږ په ضد به یې وکاروي. ښه نو چې مو هغه کتابچه واخلو بیا دا سړی خوشي کوو؟ نه، یوه معامله کوو. دا به موږ ته کتابچه راکړي، موږ به هم ورته ژوند ورکو. زما ژوند جمع $1,000,000 پیکاسه. چیرته به وتښتې؟ هر چیرته چې وتښتې تا پیدا کوي. زموږ ماویش چې واغه ماویش او وتښتې د هیچا هم پیدا نه که. یو ځل بریالی شم چې هېواد نه بهر لاړ شم نو بیا کار اسانه دی. یو ساعت کې زه څنګه درته $1,000,000 پیدا کړم؟ پوهېږم ستا لپاره $1,000,000 هېڅ پیسې هم نه دي پیکاسه. هڅه مه کوه چې ماته دوکه راکړې، که نه نو هغه کتابچه به هېڅ کله هم ترلاسه نه کړې. بله، مهربانی وکړئ ښاغلیه. ناروغ مو واخیسته؟ هو موږ سره دی. اوس هغه موږ داسې ځای ته بیایو چې هیڅوک بلد نه دي. د هغې کتابچې په بدل کې $1,000,000 وغوښتل. د یو ساعت په ترڅ کې. د یو ساعت په ترڅ کې. سمه ده، لار کې به هغه پیسې تاسو ته درکړل شي. کومې خواته روان یئ؟ شیلا لوري ته روان یو. همدا اوس پیسې درلیږم. له هغه کس سره اړیکه ونیسئ او پیسې ترې واخلئ. سمه ده. یعنې 9 ګوته یې تښتولی دی؟ چیرته یې وړی دی؟ 9 ګوته اوس ځان ته ډېر هوښیار فکر کوي. وایي تر څو چې ډاډه نشم ما نه وژنئ، تاسو ته هېڅ هم نه وایم. په هر حال دا کار دی په خپله پیکاس حل کړي. اوس به د رڼا توپال نومې خبریالې موضوع ته راشو. مخکې له وخته زوالدین د رڼا اولاده، د تیارې اولاده، ته وګوره د هر څه په اړه خبر جوړ کړی. دا خبرونه هم ډېر زیات لوستل کیږي. څو لویو پاڼو کې هم خپاره کړي دي. دا جلۍ په دې خبرو څنګه پوهېږي تورخانه؟ ښکاره ده ښاغلیه چې کوم چای غوږ کې څه ویلي دي. د بېلګې په توګه چا؟ بېنومه اتلانو ډلې یوه شېبه هم بېکاره نه کیني. زموږ په وسلو بیرته په موږ برید کوي. کومې رسنۍ چې زموږ په ولکه کې وي اوس هماغه رسنۍ زموږ په ضد کارول کیږي. رڼا به هم د پیسو په بدل کې خپله کړې وي. اوسنۍ یوه خبریاله کیدای شي سبا د یوې رسنۍ مشره شي. څارنوالان، قاضیان، ان وزیران هم همداسې روزي. بس دی. بخښنه غواړم ښاغلیه، خو دا د بېنومه اتلانو سازمان به موږ ته لوی سرخوږی جوړ کړي. له کله نه چې دا دعوا پیل شوې ده هغوی زموږ وزرې ماتې کړي دي. په لوړ پوړو چارواکو کې چې زموږ کوم ملګري ول، یا هغوی تقاعد شوي یا هم منفک شول. پوخا به زموږ یوه دوام له یوې محکمې نه بلې محکمې ته نه تله، یا به ورکېدله او یا هم د دوسیې ټول ثبوتونه به ورکېدل او یا هم لرې غورځېدل. په یاد مې دي په ځینو دعواګانو کې مو څارنوالانو ته د اصلي مجرمینو پر ځای نور کسان ور وپېژندل. یوازې یو ځل په خپل کار کې ناکام شو، ځکه چې هغه کس له موږ نه تښتېدلی و. همداسې نه ده؟ خو هغه کس چې موږ د جعلي مجرم په توګه هلته لېږلی و په خپله څېړنې کې وویل چې د موټر په چلولو باندې نه پوهېده. ډېر کم عقله و. یو سازمان چې هر څومره ښه او منظم وي بیا هم کله کله داسې کارونه پکې کیږي. یو وخت زموږ د دوسیې حلولو لپاره انقرې سره زموږ یوې اړیکې هم بسنه کوله. تر ټولو بده دا ده چې هلته زموږ 40 ملګري اوس د تخنیکي څارنې لاندې دي. اوس نو د رڼا توپال سره څه نه کوو که څنګه؟ د هر چا پوهه توپیر لري. د کارونو باندې کایا ډېر ښه پوهېږي. د هغه د تخصص برخه هم دا ده. هغه کایا چې هر چاته یو لقب ورکوي لکه چې په څېړنه کې ډېر تکړه دی. هو زموږ د لویې موخې تر ټولو مهم غړی اوس یوازې هماغه دی او داسې یو کس دی چې ډېر منامتو کړی هم دی. د هغه کس کرکټر ډېر ښه دی. کله چې خبرې کوي خلک ډېر ښه ځان ته جلبوي. هغه ورسره څه کوي؟
اړتیا نشته چې په هر څه پوه شې تورخانه، هغه دې ما سره وي. بیخي رښتیا وایې، حد نه مې تیر شوم، بخښنه غواړم. ښاغلیه پروفیسور حاضرول او کایمنیک راغلی دي. مهرباني دې وکړي. مهرباني وکړئ. وګوره څوک راغلی دي. څوک؟ دا زمونږ کوچنی کایا دی تورخانه. تورخان زمونږ ډلې ته نوی راغلی. خوشحاله شوم. خوشحاله شوم ښاغلی کایا. زم خوشحاله شوم. ته اوس تللی شې تورخانه. تاسو ته ښه ورځ. مهرباني وکړئ. ښه نو څه خبر مو راوړی؟ هغه طبي راپورونه مې راوړل چې کایا موږ نه غوښتي وو. ته وګوره مالکې، زما لیکنې ډېر لایکونه کومنټونه اخیستي دي. ډېرو رسنیو هم دا لیکنه خپره کړې ده. خبره ډېره لویه شوې ډېره. والا آفرین. خو دا لږ څه ګواښونکي موضوعګانې دي که نه؟ څه ګواښ به لري، ولې هغوی نه وډاره شم؟ نه پوهېږم، کیدای شي ګواښ یا هم زیان درته ورسیږي. که خبره نور هم جدي شي تا به ووژني. د همداسې کارونو له امله نور خبریالان هم ووژل شول. والله په څه چې پوهېږم او اورم یې هغه لیکم. چېرته چې جرأت نه وي هلته بریا هم نه وي. ته وګوره دا کسان څه ډول کارونه کوي. دوی قاتلان دي ملکې، قاتلان دي. باید چې افشایي کړو او داسې لیکنې وکړو. رښتیا وایي ویلیکا، باید افشا شي. خو زه ستا په اړه فکر کوم. ځکه مې داسې وویل چې تا ته زیان ونه رسېږي. ته دې هر څه باندې څنګه پوهه شوې؟ خبریالان سرچینو په اړه څه نه وایي. زه هم یو خبري چاپېریال لرم. موبایل مې هېڅ نه دی غلی شوی. بله او ښاغلی فاروقه، باور مې نه کېږي فاروق انجره ته زنګ وهلی. ډېره مننه کوم، ژوندی اوسې. خورې ونیسه. الپره مه کوه، ما سره چای دی. ملکې خورې ته ښاغلی فاروقه، زه به لږ څه وروسته تاسو ته زنګ ووهم. بښنه غواړم. څه شوي ملکې؟ یوه شېبه مور جانې. ارامه اوسه ملکې. څه شوي؟ مور یو ګوره سیدې څه کړي؟ یوه شېبه ملکه خورې لاس باندې پته پوه شته. یوه شېبه ته راویښایه. راځه چې دننه لاړې شو. د رانا توپال جوړ شوي خبرونه خو به دې لیدلی وي. مخکې له دې چې دا خبر لوی شي دا جلۍ باید غلي کړو. کوم پلان لرئ؟ البته چې لرم یې. هغه کس چې بریالی نه شو زندان کې نه هوګوتی ووژني. نو مې څه وله یاده مې تللی، هېرېږي مې. جاسور د دې جعلي راپورونو پر بنسټ څنګه چې موږ پوهېږو نن به هغه په محکمه کې خوشي شي ښاغلو. هر څه مې چمتو کړی دي. رانا ته به ورچي د اعتراف کوونکي په څېر به ورته خبرې وکړي. څنګه اعتراف کوونکی زموږ په اړه ورته معلومات ورکوي، کله خولې یې مهم معلومات راووځي بیا داسې کار نه کېږي. ولې به نه کېږي؟ پخوا مو داسې کړي دي. د پارلماني څېړنو په وخت کې رانا ته به لاړ شي او زموږ په اړه به معلومات ورکړي. هر څه چې موږ غواړو یوازې هماغه ورته ووایي. البته رانا توپال چې همداسې یو فرصت ته په تمه ده او خبرونه به ترې جوړ کړي. څارنوال هم نه غواړي چې داسې یو شاید له لاسه ورکړي. ته په رښتیا هم چې د شیطان مسه یې. وروسته چې کله دا راپورونه ښکاره شي بیا به څارنوال ملامت کړو چې د لیوانیانو نه د شاهد په توګه ګټه اخلي. زموږ د دعوا لپاره له دې نه بل ښه فرصت نه پیدا کېږي. هېڅ کلام نه. اوس هر څه دومره اسانه نه دي. یعنې د بیلګې په توګه زما په ضد یو نه دوه نه ډېر پټ شاهدان شته. هر څه چې وایي اوس لپاره ما ته هم ډېر ګواښ مخامخ دی. تاسې وګورئ د پارلمان یوه پخواني وکیل دومره زړه پیدا کړی چې هره رسنۍ کې کیني او زما په ضد خبرې کوي. وایي زه د لومړي وزیر قاتل یم. د ټولو وار به راورسیږي. د پټو شاهدانو افشا کولو او ګواښلو کار مو اوس لپاره ښه مخته روان دی. ځینو کسانو خو خپل زارات هم بیرته اخیستي دي. د ډېرو کسانو اصلیت به ډېر ژر موږ ته معلوم شي. باور وکړئ هغه وخت به بیا ټول موږ ته ډېرې زارۍ کوي ملګرو. خو ځینې خبریالان ډېر ضدي دي. یعنې موږ ته به جنجال جوړ کړي او د رانا توپال په څېر ځینې خبریالان هم هغوی سره یو ځای کېږي. یو کس و فکر یې کاوه چې د شیخ شمل مساعی دی. فکر یې کاوه چې په موږ به حکومت وکړي او د قلم په وسیله به په موږ بمونه وغورځوي. ومو کتل موږ ورسره څه وکړل. اوس چې زندان ته لاړه ډېر وخت به په هوښ رانه شي. اوس د رانا توپال وار دی، اندېښنه مه کوئ. تاسو وویل چې هغه خبریاله کومه عادي خبریاله نه ده.
موږ باید عمومي ستراتیژي ولرو دا هم د دې ښکارندویي نه کوي چې د مخکې له وخته زوال دعوا څومره بې ارزښته او بې معنا ده ټولو خلکو ته باید دا هر څه په ډاګه کړو ملګرو ښاغلیه تاسې هیڅ اندېښنه مه کوئ د پلان جوړول او همدارنګه د خلکو فکر بدلول هم زما کار دی دا کارونه مې د مې په 21 نیټه کله چې زه زده کوونکی وم زده کړي وه یو وخت مې ځان ته د هوښیار فولاد لقب ورکړی و پوهېږئ ولې که زړه کې هر څومره ډارېدلم بیا هم غوښتل مې د باندې خلکو ته د فولاد په څېر ښکاره شم دا نوم مې هم د استالین نه نقل کړی و استالین نه هو استالین په روسي ژبه فولاد ته وایي دا د استالین خبرې پرېږدئ اوس د دې خبرو وخت نه دی پوه شوې که نه زموږ مخ ته یوه بیړنۍ یو عاجله ستونزه ده چې باید یې حل کړو 2011 کال ته د هرې ورځ په تېرېدو نور هم نږدې کېږو وخت مو کم دی ښاغلو پردي خلک د دولت سر ته ختلي دي هر څه چې کوو باید زر تر زره یې وکړو څه چې زموږ دي هغه به بیرته اخلو څومره فاصله لرو عاطفه یو 2 کیلومتره امر صاحب کله چې د هغوی مخې ته ووځو ډېر به حیران سي هی دلته کین خواته تاوسه لږ څه مخکې خدای دې وکړي چې نهه ګوتی اوس هم ژوندی وي زما پان ژوندی دی په یاد دي کله چې زندان کې و موږ ته یې څه ویلي و مامدوه هو امر صاحب د ژوند په بدل کې به یې هغوی سره معامله کړې وي پیسې چمتو دي چمتو دي ښاغلی مهرباني وکړئ دا دي ستا پیسې یو ځل یې باید وګورم کیدای شي چې جعلي وي یا کیدای شي بل څه مه پکې ایښي وي ورو ورو زما زړه په تنګوي او د پیسو سره زه ډېر وخت ځان اداره کولی شم ځواکمنه حرکت وکړه ډېر نږدې سوي یو باید ډېر پام وکړو له موږ نه باید خبر نشي ملکې ته ولې راپورته شوې تشناب ته ځم رانه سمه ده میسي تو په سر الپره الپره صبر وکړه څه خبره ده الپره ته اوس هم کور کې فوټبال کوې ملکې الپره څه ده وکړه تاسو له لاسه ملکه خور جوړه شوه ته ښایي که نه ته ښایي ملکې خورې ته ښایي داسې وینې شوی رانه دا وینه له کومه شوه ها مورې والا زما هېڅ پام نه و زر خپلې کوټې ته لاړ شه الپره زر کوه ملکې خورې ته ښایي ملکې په هوښه شه آی رانه دا خو بې هوښه شوه هله نوربانو کولینیا راوړه سمه ده لاس نه یې ډېره وینه ځي ملکې واخله مورې ډېره وینه ترې ذهن یې خورې ای خدایه ملکې زما غږ اورې ملکې په هوښه شه هله امبولانس ته زنګ ووهئ زر امبولانس راوغواړئ زر کوه نوربانو په دې نجلۍ څه وشول خدایه ته خپله ورحمېږي خدایه په دې نجلۍ څه وشول ملکې موږ د ډېرو ځورولو نه هګوتیا پیسې دې هم واخیستې حالا نو هغه کتابچه راکړه چې تا سره خدای پاماني وکړو له ما سره راشئ
هلته ده په هغې کوټه کې یې کېده. زه به ورشم. ته له نهه ګوتې سره پاتې شه، کتابچه زه رااخلم. ښي خواته تاو شو که کیڼ خواته؟ څه امر صاحب؟ لارې دوه شوې، کومې خواته تاو شو؟ هغه نه پوهېږم، فکر کوم کیڼ خوا ده. کیڼ خوا هو. ډاډه یا عاطفه؟ ډاډه نه یم، سیګنال ضعیفه دی. که بخت له لاسه ورکو د نهه ګوتې مړی به لاسته راوړو، په دې خو پوهېږي. کیڼ خواته امر صاحب. خدای دې وکړي چې خبره دې سمه وي. دا وینه یې څنګه دومره والله وبهېدله؟ هیڅ نه پوهېږم. ولوېدله و مو کتل چې لاس یې ویني دی. وړکتون کې هم لوېدلې وه، خو دومره جدي ستونزه یې نه لرله. تاسې ما چېرته بیایئ؟ ارامه اوسه خورې. په دې څه شوي یو څه ووایئ. راځه خورې چې موږ هم ورپسې ورشو. مورې چېرته ځې؟ موږ روغتون ته ځو، ته دې ورور سره پاتې شه. هیله کوم ما خوشې کوي. ارام اوسه ګرانې، ارام اوسه. خوشې کوي. پرېږده چې درملنه دې وشي، لاس نه دې ډېره وینه ځي، ته یې نه وینې. بېهوشه شوې وې لورې، په سخته یې مو دلته راورسولې. سمه ده، زه اوس بیخي ښه یم. هیله کوم ما کور ته بیسئ. الله الله، ته لیونۍ شوې. ډاکټر دې معاینه کړي، بیا به کور ته لاړې شو. هله نو. نشته دا سړی په موږ ملنډې وهي. کتابچه مې پیدا کړه. له نهه ګوتې نه ځان وژغورئ. څه وکړو؟ په سر یې وولئ او لاندې یې وغورځوئ. آخر ما غلویه شیبه را ورسېده نهه ګوتیه. زر په ګونډو شه، په ګونډو شه. زه ښه پوهېدم چې تاسې هم داسې راسره کوئ. د یوې عادي کتابچې لپاره دی. څو ورځې موږ ډېر وځورولو نهه ګوتیه. یوې عادي کتابچې لپاره؟ ته پوهېږې هغې کتابچه کې څه لیکل شوي؟ ووایه څه پکې لیکل شوي؟ که د هغې په یوې پاڼې څوک پوه شي، هېواد کې به ګډوډي جوړه شي. که امیندوارې ښځې ولولي، ماشومان به یې ضایع شي. رښتیا وایي. ډېره خبره کوې نهه ګوتیه. د ده سړي کار ختم که چې لاړ شو. که ته یې ولولې نو ویښتان به دې ټول سپین شي. هر څنګه چې وي دا ستا د پلار ده. بس دی نو، هسې هم مړ کېږې. هر څه چې پکې بي دی. ګوکمانه پرېږده چې خپلې خبرې خلاصې کړي.
کوکونه مشکې دي دي د وینې بهېدل لامل هم دا دی هو د ورځې مخکې یو ډاکټر ګنډلی و ډېر ښه ګنډل شوی هو هو ښکاري چې ډېر تکړه ډاکټر همداسې د ښاغلی فاروق خو دا ټاپ د مرمۍ ټاپ دی سمه ده کله چې له روغتون نه کور ته لاړه شم بیا به سره خبرې وکړو هڅه یې کوله چې ما وتښتوي لاس باندې په مرمۍ ولګېدم شفا دې وي یو څه وخت درملو ته دوام ورکړه ځان باندې ډېر پام کوه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ حالت یې څنګه دی د هغې حالت اوس ښه دی څو ورځې مخکې د مرمۍ خوړلو له امله ټپ ګنډلی و کومه مرمۍ هغې تاسې ته نه دي ویلي په هغې برید شوی د اوږې د ټپ لامل یې مرمۍ ده دا تاسې څه وایئ ډاکټر صاحب دلته راشئ په اجازه مو لیونۍ ښځه د هر څه په اړه پوښتنه کوي هرومرو به عاقب هم نجیب ته هم ووایي آی خدایا آی مالکې څنګه شوې لورې اوس ښه یې ښه یم هندي خورې تاسې مې هم په زحمت کړی بخښنه غواړم زما له امله اندېښمن شوی داسې مه وایه لورې هېڅ خبره نه ده راځه چې لاړې شو حالا نو ووایه هغې کتابچه کې زما په اړه کوم څه شته نه ولې به ستا په اړه څه پکې لیکل شوي وي که خپله یو ځل ولولې ښه به وي ولې خبرو ته غوږ نیسې ویې وله که نه چیرته دی عاطفه دلته خو څوک نشته امر صاحب موږ غلطې خواته تاو سوي یو ګناه زموږ ده چې ستا خبره مو ومنله بیرته تاویږم دا نو څه دي دې سړي په موږ ملنډې ووهلې وسله دې وغورځوه پیکاسه روحي زه دې حیران کړم داسې ښکاري چې له ناهګوتي سره مو یو ځای دا پلان نیولی و وسله دې وغورځوه که نه نو کومه بده پېښه به رانه وشي سمه ده آرامه اوسه روحي وګوره غورځوم یې ګوکمانه وګوره ښکاره ده چې دا سړی غواړي کوم څه ووایي تر څو چې پوه نه شم نه یې پرېږدم ناهګوتیه خبرې د ډېرې په سختۍ وایي هر څه چې وایي زر یې ووایه نو زر کوه تر نن ورځ پورې زما په ګډون بل هېچ هغه کتابچه نه ده لوستلې کیدای شي هغه ستا په قسمت کې وي دا چې تا نه ده لوستلې بیا نو څنګه پوهېږي چې په هغې کتابچه کې زما په اړه څه لیکل شوي ناهګوتیه ستا فکر ګډوډ دی عاقفه په دې سر ووله چې ختم شي هڅه کوې چې ځان دې وژغورې خو ګټه نه لري موږ ټول د هغې کتابچې افسانې سره رلی شوي یو که نه مې ده لوستلې بیا هم پوهېږم اوس چې پوهېږې حالا ووایه څه پکې لیکل شوي ځواب یې لاندې دی ورشه خپله یې وګوره فکر وکړه پیکاس ته ولې دلته یوازې پرېښودې د دې لپاره چې هغه کتابچه دې لاسته رانه شي زه به یو ځل وګورم پیکاس بیرته رانغی کیدای شي ستونزه به وي عاقفه لیونتوب مه کوه د دې په خبرو باور مه کوه چېرته نشې تللی ته ماته نشې ویلی چې څه وکړم او څه ونه کړم ته هم دلته پاتې شه ته هم دلته پاتې شه مرانګ دکېږه ومې ویل مرانګ دکېږه ته خو پوهېږې چې څه کوې که نه روحي له اور سره څوک لوبې نه کوي
که نه نو به سوځېږي. رانږدې نشئ رانږدې نشئ. تاسې هڅه کوئ چې زما مشر ووژنئ که نه. روحي وسله دې وغورځوه، زموږ مسله تا پورې اړه نه لري. وسله دې ښکته که. خپلو کسانو ته زنګ ووهه، ورته ووایه چې زما مشر خوشي کړي، که نه نو تا وژنم. دا دی امبولانس دلته دی. ته یې وینې چې هلته څوک دي؟ یو خو یې نهه ګوتی دی خو بل کس یې نه پېژنم. راځه چې ورشو. اته فایل یې ودرې کسان دي، بل به یې هم دلته چېرته وي، باید په تمه شو. زرکمه څه ته په تمه یې؟ زنګ ووهه. هر څوک چې دا کتابچه واخلي تمانچه هم لاس کې نیسي. روحیم د چای وړلو کار پرې ښی دی. وبه ګورو چې د کتابچه کې څه پیدا کیږي. ګوګمنه موږ دلته یو بل میلمه لرو. ما هم غوښتل تاسو ته یو څه ووایم. ته لومړی زما خبره واوره. دا مهمه نه ده چې زموږ میلمه څوک دی. ما ته یې وسله نیولې ده. دا سړی وایي نهه ګوتې مه وژنئ. غواړي هغه خوشي کړو. ووایه چې همدا اوس دې زما مشر خوشي کړي. ښه نو زه څه وکړم؟ ما فکر وکړه، ته هم فکر وکړه. هله نو ویې وژنه. دا ته څه وایې؟ موږ دې کم عقله وو، نه هم د ده له بې ګوتې مشر نه کوم ډار لرو. زه تا وژنم. عاقف ته ووایه چې شاجور یې په سر کې تشکي. وژنم دې. خوشي مې کړه خوشي کړه خوشي کړه. خوشي مې کړه درته وایم. خوشي کړه. څه وشول؟ ستاسې پلانونه په اوبو لاهو شول که نه؟ روحي صحنې ته دننه شو. ښه پیکاس څه وایي؟ څه ووایي چې خوشحاله شي؟ وایي یو ډاک شاجور ته نهه ګوتې په سر کې تش که. صبر وکړه ما مه وژنه. هیله کوم هیله کوم ما مه وژنه. زاره یې درته کوم خیر دی. ما مه وژنه. زاره یې درته کوم خیر دی. خیر دی داسې مه کوه. خدای ته وګوره داسې مه کوه. خیر دی ما مه وژنه. خیر دی مه کوه داسې مه کوه. صبر وکړه پولیسو. وسله وغورځوه. راځه ممدو تښتي. ورپسې ورشه. منډه که. همدا اوس موټر ودروه. ته ښه یې که نه؟ دې کار ته وګوره. زما ژوند دې وژغورن عجیبه. هېڅکله مې فکر نه کوه چې دومره به ستا منتداره کېږم. اوس به ته مو وژل شئ. مړ شه رازیله. مړ شه رازیله. انسان سره د وروستۍ خبرې په توګه دا کلمه هیڅ ښه نه ښکاري. زما په اند هم.
ته هم دلته پاتې شه زه لاندې ځم هیله کوم ما یوازې مه پرېږده هر څه چې غواړې زه یې درته وایم خو هیله کوم ما یوازې مه پرېږده صبر وکړه سړیه لومړی به دې دا فکر کړی و زه بېرته راځم لږ څه وړاندې زموږ موټر ولاړ دی هلته په تمه شه ګوکمان زنګ وهلی ښه ماته یې راکړه بالې کاسه زه ټپې شوم تاسې هم وتښتئ ټپې شوې څنګه ولګېدم نو تاسې هم وتښتئ پولیس هلته راغلي دي یو یې ما پسې راغی زه هم وتښتېدم پولیس دلته راغلي همدا اوس باید وتښتې دلته یوه کښتۍ ده ته پورته شه زه یې خلاصوم کتابچه څنګه شوه فکر کوم هغه سوځېدلې ښه ده ده چې سوځېدلې راځه چې ورځه زر کوه وتښتئ یو ورځ به زما لاسته راشئ هغه کسان څوک وو ښه او بلې هغه څوک وو ووایه څوک وو امر صاحب نور کسان هم وتښتېدل هو تا څه وکړل هغه رانه وتښتېدل دا ځله ما هغوی وګټله خو موږ به دا سریال د نکاوټ ضربې سره ګټو رانا خورې څنګه وم دا زما لومړی کار دی ته خو به مې نه یې شرمولی یوسفه زه تانه ډېره زیاته تمه لرم زما د خلاص مرستې البته خو دومره زر هر څه نه کېږي ورو ورو به وشي لږ څه صبر وکړه سمه ده خورې که تېروتنه مې کوله ماته یې ووایه سمه ده اندېښنه مه کوه درته یې وایم اوس نو ښه شپه ښه شپه رانا توپاته څه خبره ده ته څوک یې هماغه چې ورته پته مه وي هغه لارښود یم چې تا د رانا اولاده مرکز سره سبالی شم د څه شي لارښود ته څوک یې څوک چېرته رسوې لاس مې خوشې که ومې ویل خوشې که وګوره لاس مې خوشې که زما خبره واوره همد وروره څنګه یوسفه رانا دفتر کې وه نه راووتله خپل موټر خواته لاړه هلته پورته کوڅه کې ده لومړۍ ورځ دې څنګه تېره شوه دا کار خو ډېر سخت دی رانا خور د ژوند یوې ډېره مرسته کوي د ژوند کې هغه یوازې ما سره مرسته نه کوي په هر حال د خدای په امان د لیدو په هیله زبره چک کم اخله هیله کوم زما خبره واوره زه تا ته زیان نه رسوم غواړم تا سره خبرې وکړم په نیمه شپه کې زما مخه نیسې بیا وایې غواړې را سره خبرې وکړې خبرو ته دې غوږ نه نیسم بښنه غواړم زه هم داسې یو سړی یم کوم خبرونه چې تا جوړ کړي زه ډېر هیجانه کړی یم ما وویل زه باید دا خبر یاره جنې هرومرو پیدا کړم او په هر څه چې پوهېږم باید درته ووایم ته ماته څه وایې یو څه وایم وګوره د 2011 کال په اړه درته هر څه وایم دا چې ترهګر څنګه ښار ته راښکته کېږي دا چې څنګه د سیمې قبیلې جلا کوي اولویان سني کرد او ترک څنګه بیلېږي او څنګه سړکونو کې وینې روانېږي اوس به پوه شو چې څه خبره ده ولې چغې وهې دا چغې نه وهه دا دی چغې وهې خو کوم چې چغه وهه د بینوما اتلانو په نوم یو بل سازمان هم د ځمکې لاندې نه راوتلی بینوما اتلان دا اور څنګه ورکېدلی شي تورخانه باید هغه ما اخیستی وای هله نو ووایه زما کسان د لویې موخې لپاره خپل ځانونه قربانوي نه دا امکان نه لري